انسان چې هر یو مصیبت او تکلیف او تنگستیا در باندې راغله دا ولی راځي وجه داره چې د دې تکلیف نه وروسته الله تعالی تاسو ته اساني لیکلې ده که د دغې اسانۍ نه ته خبر شې په دې مصیبت به ته ډېر زیات خوشحاله شې خو چونکې دغه اساني د الله ته معلومه ده تا ته نه ده معلومه ځکه ته شکایتونه او ګیلې کې دو ځله الله ویله فإن مع العسر یسرا بنده مه خفه کېږه دا مصیبت چې راځي د دې سره راحت دا یو ځای لیکلی شوی دی خو تاسو لږ انتظار وکئ او په الله باندې ښه ګمان کول دې وجې نه حدیث کې راځي انا عند ظن عبدي زه د بنده په ګمان باندې یمه چې بنده په ما باندې ښه ګمان وکړي الظن دلته مراد یا ښه ګمان دی او یا چې دی مراد دی نه څه یقین به په الله تعالی باندې مضبوط یقین ساتي چې کله تا باندې مصیبت راغی ته به دا یقین ساتي چې زما رب چې دا فیصله کړې دا زما دپاره د خیر فیصله ده دې کې زما دپاره شر نشته دا ظاهر کې خو زما بدن ته تکلیف دی ما ته مالی تاوان را ورسېده کور مې وران شو کلی مې وران شو خو په دې کې زما دپاره خیر دی ځکه دا فیصله د رحیم ذات د طرفه ده او موږ ولې به په الله باندې ښه ګمان نه کوو عزیزانو ښه یقین به ولې نه ساتو زموږ رب چې دی په هر بنده باندې دا مور چې په بچي څونه مهربانه ده د دې نه زیات پرې مهربانه دی